داسې ځای کې مصیبت کې رېسار شوې چې هلته تا نه بلکل څوک خبرېږي نه او نه ته چاله خبر ورکولی شي چې زه په داسې مصیبت کې رېسار یم د دنیا وسایل در باندې کټ شولو نو امیده کېږه ما الله رب العزت دې ټیم کې مونږ ویني په دې ټیم کې رب العالمین زمونږ په حال باندې خبردار دی دې ټیم کې دغه کلمه ووایه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یونس علیه السلام باندې داسې یو مصیبت رالو چې د کب خېټې ته لاړو د کب خېټه کې د یونس علیه السلام نه هیڅوک نه خبر او نه چاته دا پته شته چې یونس علیه السلام د کب خېټې ته تللی دی په هغې ټیم کې یونس علیه السلام دا کلمه ویلې وه رب العالمین دنیا ته راوستلو یو عادي زندگی بیا تېروله قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي فاستجبنا له ونجیناه من الغم موږ یونس علیه السلام دا دعا قبوله کړله او د غم نه مو له نجات ورکړلو دی وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي هیڅ مسلمان داسې نشته چې هغه په دغې دعا باندې دعا وغواړي یعنی دا دعا ووایي د دې نه وروستو دعا وغواړي او رب العالمین یې ورته قبوله نه کړي ضرور به ورته رب العالمین قبلوي نو چې کله داسې پریشاني راشي دغه دعا رب العالمین ته وسیله که تعجب دی هغه انسان لره چې هغه ته دا دعا یاده ده او د مصیبت په وخت کې دا نه وایي دا دعا رب العالمین ته وسیله